د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له لوري له کسبګرو او دکاندارانو څخه د ملاتړ غونډه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري، د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي، د ګمرکونو او عوایدو معین الحاج ملا محمد ناصر اخوند، د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري، د عوایدو لوی رئیس میراج محمد میراج، د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید، د پلازمینې کابل د اصنافو د اتحادیې رئیس صدیق الله قریشي، یو شمېر رئیسانو د پوهنتون استادانو، مصروفیانو او د اصنافو د استازو په ګډون سره د انټرکانټینټل هوټل کې ترسره شوه. په پیل کې د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ خوښي څرګنده کړه چې د هیواد د اقتصادي خوځښت د یوې سترې کتلې کسبګرو او دکاندارانو د ملاتړ په غونډه کې ګډون کوي. الحاج ملا هدایت الله بدري همداراز وویل چې د مالیې وزارت یوه ستره موخه د سوداګرو، پانګوالو او کسبګرو ملاتړ کول دي چې بیلګه یې د مالیې د نورم راښکته کول دي. ښاغلي بدري وویل چې د مالیې وزارت په دې موخه غوره خدمتونه وړاندې کړي چې د ژوند سهولتونه رامنځته شي، په بازارونو کې قیمتونه مناسب وساتل شي، د مالیې ورکوونکو د مالیې تثبیت په شفاف ډول ترسره شي او د اصنافو په مالیه کې له ټولو سره یو شان چلند وشي. له محترم مالیه ورکوونکو څخه هیله مند یو چې د تثبیت په پروسه کې د دې وزارت له کارکوونکو سره پوره همکاري وکړي. د مالیې ورکړه یو اجتماعي او ملي مکلفیت دی او له دې سره به ادارې وکولای شي چې لا ښه خدمتونه وړاندې کړي، د خپل هیواد په اقتصاد کې اقتصادي بیا رغونه کې برخه واخلي او د مالیې ورکړې څخه فرار مه کوئ، لکه څنګه مو چې د مالیې نورم په بېساري ډول راټیټ کړی. په همدغه شکل به زموږ تل دا هڅه وي چې تاسو ته لازم سهولتونه برابر کړو. ورپسې د عوایدو عمومي رئیس میراج محمد میراج د ملي عوایدو پر عمومي وضعیت رڼا واچوله. ویل چې د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست په بشپړ اخلاص د کسبګرو، دکاندارانو، ملي سوداګرو او پانګوالو ملاتړ کوي، تسهیلات ورته رامنځته کوي او هڅوي یې چې خپل عواید په سمه توګه او په ټاکل شوي وخت له دولت سره شریک کړي. ښاغلي میراج زیاته کړه کوم مالیات چې تاسو راکوئ دغه به موږ تاسو ته حسابدي یو، جوابدي به یو او ستاسو یو روپۍ به د دې ملت په قویتوب باندې، په اقتصادي پرمختګ، په انکشافي پرمختګ باندې مصرفیږي او ان شاء الله تعالی په ګډه باندې به دغه فیصله موږ تاسو کوو چې دې نه پس به ان شاء الله د مالیاتو فرهنګ، د مالیاتو د ورکړې فرهنګ په ښې طریقې سره مخ ته وړو او ان شاء الله دا وطن به موږ تاسو آبادو، د خارجي مرستو، د خارجي لاس غځولو نه به ان شاء الله نور ځان خلاصو او دغه ملت چې موږ تاسو سره یو ځای سي، مالیات په خپل وخت سره راکړي، ان شاء الله تعالی موږ کولی شو چې یو قوي اقتصادي او پرمختللی افغانستان ولرو. صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشاوران و دکانداران ضمن قدردانی از وقت گذاشتن دستاندرکاران امارت اسلامی افغانستان جهت فراهمسازی فرصت ملاقات و آگاهی از پیشوران گفت حکومتی که پشتوانه مردم خود را داشته باشد هرگز ناکام نمیماند. وی کاهش مالیه اصناف را یک گام نیک خواند و افزود که پیشوران و دکانداران از مسئولین حکومت میخواهد تا عدل و انصاف را در نظر بگیرند تا هم جلوی بیکاری و مهاجرت بی‌رویه گرفته شود و هم کشور به اقتصادی شکوفا برسد. اتاق پیشاوران و دکانداران در طول حدوداً 40 سال است که به مانند یک پل ارتباطی استوار بین پیشاوران و دکانداران و حکومت بوده و اینک فعلا نیز در همان موقف است و همیشه در ساختار قوانین طرزالعملها شانه به شانه با حکومت از دل و جان کار نموده است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداره رئیس الوزراء طی سخنانش تلاش همه جانبه مسئولین وزارت مالیه مبنی بر کاهش مالیات بر فروش اصناف را از 1.5% به 0.5% ستوده خاطر نشان ساخت که اثرات کاهش بر فروش اصناف در معاملات آنها مد نظر گرفته شود تا باشد که ملت مظلوم و ستم دیده افغانستان نیز آن را احساس کند. معاون اداره رئیس الوزراء در رابطه با چگونگی مصارف مالیه جمع آوری شده گفت صرف در بودجه امسال 7 میلیارد افغانی را به خاطر ساختن کانال قوشتفا در نظر گرفته شده است. اگر خدا خواسته بود ما و شما بتانیم مثل قوشتفا 1-2 اگر پروژه را به اکمال برسانیم ان شاء الله رنج و ضرورت های ملت افغانستان ختم می شود.
مولوی عبدالسلام حنفی همچنان یادآوری کرد که به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از پول مالیه دزدی و اختلاس کند و در صورت چنین امری متکلفین بدون استثناء به پنجه قانون سپرده خواهد شد. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هم په خپل خبرو کې د مالیې د ورکړې ارزښت ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې مالیه د پانګې د ډیرولو په خاطر نه اخیستل کیږي بلکې خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو او د ژوند د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه اخیستل کیږي چې اسلامي امارت ولس ته د هر یوې افغانۍ راټولې شوې مالیې حساب ورکوي. اگر مشکلات دارن هموطنای ما یک تعداد از کسایی که مثال از اداره ها هستند دیروز الحمدلله در کابینه بحث شد به فضل خداوند باید مسئول از هر ارگان امارتی کسایی که بیکار هستند 10 نفر 20 نفر 100 نفر 50 نفری که ضرورت است در هر اداره باید جذب شد. د کسبګرو او دکاندارانو استادو هم د مالیې وزارت له لوري دوی ته د اسانتیاو برابرولو او د مالیې د نورم د راکمولو له امله خوښي څرګنده کړه. د مالیې وزارت له رهبرۍ څخه یې مننه وکړه او له اسلامي امارت څخه یې د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړ. الحمدلله امروز حکومت اسلامی داریم و این نظام با خون شهدا به دست آمده و ما سر جان حمایت میکنیم از این حکومت. واقعا چې نننۍ چې کومه غونډه دلته نیول شوې او د وزارت مالیې له خوا نه موږ ته ډېره د خوشحالۍ غونډه وه ځکه چې هغه څه چې دوی ټاکلي دي او کوم ګام یې پورته کړی دی واقعا چې د ستایلو وړ ده چې 0.50% مالیه په موږ باندې راغله او 1.50 وه. په پای کې د مسؤلینو له لوري د بلخ، هرات او فاریاب ولایتونو مستوفیانو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه ستاینلیکونه هم ورکړل شول.